شانس تګ یې لوی ارمان و. دا ورځ هم راغله. زړې مورکۍ یې په تکلیف له کډه ملا سمه کړه. نازولې زوی یې په تندي ښکل که. زوی ورته وویل مورې که خدای ورسولم ته به له دې دردونو خلاصه شي، زه به ستا د جوړ صحت لپاره پیسې راولېږمه. مور یې په تکلیف وویل زه مرم مزه زویه، نه مرې زه دې ضرور دارو کومه. نازولی زوی ووتو. یوه زړه مور یې یوازې پرېښوده، بیخي یوازې. ورځې تېرې شوې، هفتې په میاشتو واوښتې. یو ځوان ته د هلک میسج راغی، سلام وروره ښه یې؟ زما مور ښه ده. ځوان میسج ځواب کړ، مننه وروره زه ښه یم، خو مور دې مړه شوه، نن یې 18مه ورځ ده. د هلک راتلونکي میسج هیڅ جدیت نه درلوده. ویې لیکل خدای دې وبخي. میاشتې ووتې، کلونه لاړل، عمر کم شو، د یوې زړې مور هډونه خاورې شول، قبر یې کنډواله شو. خو یو نازولی زوی یې کلونه وروسته هم په قبر لاسونه لپه نه کړل. قبر شو زوړ، تختې شوې ماتې، مورکۍ شو خاورې، د بیابان بادونه یې وړینه.